چارواکي د وژلو لومړی تلین مزار ته د ګلونو د ګېډیو په وروړلو پیلوي. د جنرال عبدالرازق پر مزار د ګل ایښودلو تر مراسمو وروسته د کندهار چارواکو، سیاسیونو، قومي مشرانو او زرګونه نورو د کندهار اوسیدونکو په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ. په دغه یاد غونډه کې د جنرال عبدالرازق زړورتیا، جګړیز مدیریت او له ولس سره پر پیاوړو اړیکو خبرې وشوې. د دې ویاړلي ولایت قومونه ټول خپل اتفاق او یووالی وساتي، په ډلو او فرقو او ځانځانیو ځان ونه ویشي، تر څو لومړی د کندهار او ورپسې د ټول افغانستان د سولې، امنیت، ثبات او پرمختګ اتلان شي. دا د دې جنرال ارمان. په غونډه کې پر حکومت نیوکه وشوه چې د جنرال عبدالرازق د وژلو د قضیې د څېړلو پایلې پټې ساتلې او په دې برخه کې حکومت په بېغورۍ تورن کړ. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په برخه کې دې د جنرال رازق لاره تعقیب کړي. دشمنان خو موږ تاسې نه پرېږدي، ډېر خلک یې راشهیدان کړل. دی د سر سړی موږ ته چې په افغانستان کې څوک نه راپرېږدي، په کلي کې نه راپرېږدي، په وطن کې نه راپرېږدي. خو موږ ته چې په دغه نظر لرو چې یو کوچنی د 10 کالو د 15 کالو پاتې او یوه خور پاتې، موږ به دغه خپل داسې یو کمزوري د لاسه نه ورکوو، داسې یو شی به د لاسه نه ورکوو چې موږ نو بس ختم شو، له بالا زموږ کار خلاص و. هغه ځانمرګي زما په خپل لاس د ده سره کښېنستلي دي او د پیسې په لکو ورکړي دي او خپل کور ته استولي دي او هغه خلک اوس ژوندي دي. د غونډې د برخوالو په وینا لوی پاسوال عبدالرازق خان د 2003 کال راهیسې یوازینی دولتي کس و چې له هر قوم څخه یې پلویان لرل او په اوسني دور کې له طالبانو او پاکستان پرته هیڅ یو افغان هم د مخالف نه و. هغه د 1399 لمریز کال میزان میاشتې پر 26 نیټه د پنجشنبې په ورځ د کندهار ولایت ودانۍ په داخل کې د وخت د والي د یو ساتونکي په برید کې ووژل شو.